په ډیورنډ کرښه باندې پاسپورټ په پاکستان کې د افغانانو نیول. پرون جمعه د اکتوبر پر 6مه د پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن ښار کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ پر دروازه د پاسپورټ د اعلان او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو په غبرګون کې یو پراخ ولسي احتجاج ترسره کړ. د دې تسجیل لپاره د دې تاریخي ناورین لپاره هر انسان مسؤل دی چې غږ به پورته کوي، خپل احتجاج به ریکارډوي. په دغه احتجاجي غونډه کې د غورځنګ د ځینو سیمه ییزو او مرکزي مشرانو ترڅنګ ځینو سیاسي ګوندونو او په لوی شمېر ولسي خلکو برخه اخیستې وه. د غورځنګ او نورو سیاسي تنظیمونو غړو د خپلو ویناو پر مهال وویل پاکستاني امنیتي ځواکونه او پولیس د چمن پر دروازه او په ټول هیواد کې پښتانه افغانان ځوروي، بد ورځ ورته وایي او زندانونو ته اچوي. دوی ژر تر ژره د دغه عمل د درولو غوښتنه وکړه او له نړیواله یې وغوښتل چې د دوی غږ واوري. FC ودو ته دندې مو سره کوي، ښکل قلم کوي، زموږ ماشومان، زموږ سپین ږیري، زموږ زنانې، زموږ خویندې، زموږ میندې په هر ځای کې د کراچۍ څخه راونیسئ، بیا که پنجاب کې دي که په سند کې دي که پر پله دي، په ډېر سخت عذاب اخته دي، په ډېر سخت مشکلاتو کې دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د اکتوبر تر پایه باید ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي، که نه په زور به وایستل سي. او ورسره په څنګ کې یې ویلي دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې څخه د چمن پر دروازه به تګ راتګ پر پاسپورټ کیږي. د پاکستان حکومت دا ګام ظاهرا په پاکستان کې وروستي امنیتي پیښو ته په غبرګون کې اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دلته یوازې د پاسپورټ او د کډوالو ربړول نه بلکې یوه لمن نورې ستونزې هم شته. زموږ عزت مال ناموس خوندي نه دی، موږ په خپل وطن کې ذلیله یو، موږ ته خلک پر چک پوسټو ذلیله کوي، واکداران موږ که یوې خوا ته واورو هم ستړي که دې خوا ته راواورو هم ستړي. او زموږ هره ورځ زنانې په تکلیف کې، زموږ زنانې په کراچۍ کې په جیلو ناستې دي او ماشومان خلک کاروبار نشي کولی، د ورځې غله دي، په هره ګلۍ کې غله ولاړ دي او نشهیې اډې خلاصې دي. نو په دغه خاطر باندې موږ مجبوره شولو راووتلو، دغه خپل غږ نه کښېږدوئ دلته په دا خاطر باندې چې قوم هم سر خلاص کړي، ولس هم سر خلاص کړي. د جمعې د ورځې په دغه احتجاجي غونډه کې ویناوالو ځینو هغو پښتنو ته چې د دوی په ټکو پر روان جبر چپ دي د پیغور ژبه هم وکارول. چې وروره دغه ملیشه شته بې عزته کوي، دا ستا زنانه بې عزته کوي، دغه کوي. د دې دپاره راسې اواز پورته کړه، نن پیټې وه، نن که تورمرګلوي وه، بیا به درانه چوکه د دنیا ولاړه وی. ولې ایمان مې ضعیفه دی، د تورې ډنډې څخه ویرېږو، حقیقت نسو ویلی. په شنخته کارت کې ذلیله، په پاسپورټ کې ذلیله، پیسې په ورکو د خپل حق خبره نسو کولی، په تاڼه کې ذلیله، دغه مې بیا برتونه یې لکړي دي، څڼې مې لکړي دي، لونګۍ مې تړلې دي، پر تربر باندې بیا سترګې خرې خرې کوو. کله د چا څه خور ورکي، کله د چا څه مور ورکي، کله د چا څه بچی ورکي. په دې څلورو کسانو کې نن زر کسان بیا هم نه یاست حاضره شوي. دا ډېره د افسوس خبره ده، باید احساس وکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر د ګڼو سازمانونو غبرګونونه پارولي دي. د بشري حقوقو او کډوالو چارو سازمانونو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی افغان کډوالو اجباري ایستلو لړۍ دې ودروي. پاکستان لا تر دا مهاله د غبرګونونو په اړه څه نه دي ویلي. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس فیض محمد سړک چانسپورټ څیرمه، چمن.